مسکی هغه حدیث هم شته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د هغه انسان منځ اړه کیږي نه چې کوم انسان په مانځه کې سورې فاتحه ونه وایي نو دا سورې فاتحه خو چې کوم دی هم قرأت دی خو لیکن د دې حدیث یو راوي فرمایي چې ذلک لمن یصلي وحده دا حکم د هغه کس په باره کې دی چې کوم یو کس ځان لا یوازې مونځ کوي نو دا حکم د هغه کس په باره کې دی نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد دینه مخکې مونږ مختلف مسایل د منځه ویلو نن پکې یو ډیره مهمه مسله چې هغې کې زمونږ اکثر مسلمانان مبتلا دي هغه په امام پسې رستو قرات کول دي آیا په امام پسې رستو قرات کول جایز دي او که جایز نه دي د ټولو خبرو وضاحت درته نن په دې ویډیو کې کوم او دا ټولو خبرو وضاحت درته د احادیث مبارکو په رڼا کې کومه موږ اکثر خلک وینو چې هغه د کلي محلې په جماعت کې بهر جماعتونو کې هغه د امام پسې رستو لګیا وي او قرات کوي دا څومره سخت جرم دی سخته ګناه ده احادیث مبارکو کې د دې نه منع هم راغلی ده دارقطنی شریف کې صفحه نمبر 323 نمبر صفحه ده حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل کم انسان چې د امام نه رستو ولاړی نو د امام قرات د قرات دی یعنی د امام قرات د انسان د فاره کافی دی اور پسې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو دویم حدیث هم چې کوم دی منقول دی فرمای چې په کوم یو مونځ کې سورې فاتحه او نه ویل شي هغه مونځ نه کیږي ها که چرته کې امام پسې رسته ولاړې نو بیا به فاتحه نه وي دغه رنګ یو بل حدیث کې هم راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و امام د دې د پاره مقرر شوی دی چې تاسو باید د هغه اقتدا کوئ او چې کله هغه تکبیر وي نو تاسو هم تکبیر وایئ او چې کله هغه قرات کوي نو تاسو خاموشۍ سره اورئ دینه معلومه شوه که یو انسان رستو په امام پسې ولاړی نو هغه به قرات نه کوي ولې په دارقطنی شریف صفحه نمبر 330 کې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لرالو او تاسو ته نو وکړه چې زه کله د امام پسې رستو ولاړم نو آیا زه به قرات کوم او کنه خاموش بیم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل وی ته خاموشي اختیار کوه ځکه چې دا ستا دپاره کافي ده دغه رنګ حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هم فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته واز او نصیحت کو او پاره کې مونږ ته منسخولو او داغه د سنت بیان کولو نو دمو فرمایل چې تاسو د صفونه نیخ کې او بیا پکې یو کس په تاسو کې امامت کوي نو چې کله امام تکبیر وی نو تاسو هم تکبیر وایي او چې کله امام قرات کوي نو تاسو په هغې کې خاموش شئ لیکن په یو حدیث کې راځي لکه دغه کې لیکلی دی عمدة القاری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 13 د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ چې دا کوم صورت ته دا دغه دا کوم حدیث ته په کې راغلی دی چې مونږ بغیر د صورت نه کیږي په مونږ کې صورت اونې ویل شي دا مونږ نه کیږي ولې قرات په مونږ کې فرض او تا په کې قراتونه کو مونږ نه کیږي لیکن د دې حدیث یو راوی دی حضرت سفیان ابن عیینه رضی الله عنه رحمت الله علیه هغه په خپل فرمایي د حدیث د هغه کس په باره کې وارد دی چې کوم انسان ځان له په تنهایی کې مونځ کوي هغه حدیث هم شته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د هغه انسان مونځ اړه کیږي نه چې کوم انسان په مانځه کې سورې فاتحه ونه وایي نو دا سورې فاتحه خو چې کوم دی هم قرات دی خو لیکن د دې حدیث یو راوي فرمایي
چې ذالک لمن یصلی وحده دا حکم د هغې کس په باره کې دی چې کم یو کس ځان له یوازې مونځ کوي نو دا حکم د هغې کس په باره کې دی. صحیح ده په دې خبره خو پوه شو چې کله امام پسې ولاړو بیا به قرات نه کوو، امام پسې بس سبق وروستو نه وایو، کله تکبیر وي بس صرف تکبیر به وایو او سبحان ربی الاعلی عظیم او وروسته قرات به امام پسې نه کوو. خو چې کله سري منځونه پټ منځونه په دې پټ منځونو کې به امام پسې قرات کوو که نه کوو، لکه د ماسپښین مونځ شو یا د مازدیګر مونځ شو. نو چې کله د مازدیګر مونځي د ماسپښین مونځي من کان له اماما فقراءة الامام قراءة له چې د چا امام وي په دې حدیث کې راځي چې د چا امام وي د امام قرات د دا چې دی د مقتدا دا چې کوم دی د چا قرات دی د مقتدیانو قرات دی. نو که هغه په سري مونځ کې پټ مونځ کې او که نه په ښکاره مونځونه کې دواړو کې. او یو بله خبره یاد ساتئ زمونږ د پښتانه چې کله په سري مونځونو کې مثلا لکه نوافل کوي یا سنت کوي یا د دوی چې دی د ماسپښین مونځ کوي یا د مازدیګر مونځ کوي نو دوی چې کله د قرات کې دوی دا شونډې نه خوځوي، شونډې بالکل بندې کړې وي او په دې زړه کې قرات کوي. نو آیا دا جایز دی او که دا نه دی جایز؟ د ټولو بهترینه طریقه دا ده چې انسان د دې قرات سره دا شونډې خو هم وخوځي. ولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به داسې کوله. په مجمع الزواید صفحه نمبر 116 کې فرمایي د حضرت دا چې کوم دی روایت د حضرت خارجه بن زید رضی الله تعالی عنه دی، فرمایي چې دا ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې قرات هغه چې کوم دی پټ دی، پټ قرات دی او د هغې علامت به دی چې انسان ورسره دا دواړه خپلې شونډې خوځوي. دغه رنګې ابن ابي شیبه دا یو کتاب دی په هغې کې د حضرت ابوالاحوص او د نور صحابه کرامو نه دا حدیث نقل کړی دی. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې قرات کولو. چا تپوس وکړو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به قرات کولو؟ ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خو به مخکې و نو تاسو ته څنګه پته ولګېدله؟ اواز خو نه روته. نو دا صحابه کرام فرمایي وایي د هغوی د ګیرې نه به موږ ته اندازه لګېده. کله انسان خوله خوځي نو دا ګیره ورسره خوځي که نه. وایي هغوی نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کله قرات کولو د مازدیګر یا د ماسپښین یا چې کوم دی پټ منځونو کې د هغوی دا ګیره مبارکه به خوځېده. دا د دې خبرې علامت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به شونډې خوځولې. د دې خبرې خیال ساتئ چې کله سري مونځ وي نو په هغې کې به قرات په زور باندې نه کوي. قرات په هغې کې دومره کوي چې ایله په خوارو باندې توارې. خو داسې به هم نه کوي چې صرف بنګارې چې کوم دی لکه بنګارې خلک کوي، لکه بعضې خلک یې که نه د خولې نه صرف بنګارې راوځي، نه هغسې بنګارې هم نه کوي. الفاظ به داسې اندازې کې ادا کوي چې الفاظ ټول چې کوم دی واضحه ادا شي. لکه بعضې خلک وایي الحمدلله دا چې کوم دی بنګارې دی نو دا شیزونه ټیک نه دي، بلکې څه وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. په دغه رنګې صفا انداز کې دا کم بنګارې چې دی نو دا بنګارې ټیک نه دي. او زه اکثر مسلمانان وینم چې په دې کې مبتلا وي. انشاءالله چې په دې باندې به ستاسو ذهن خلاص شوی وي او را روانه چې کم درس انشاءالله په هغې کې به د رکوع کیفیت او په رکوع کې زموږ د پښتانه چې دا کمې غلطۍ کوي د هغې بیانات کوو.